ملګرو د پښتونخوا او د پښتون وطن چې کومې ستونزې دي په دې کې د تعلیمي ادارې چې کوم صورتحال دی کوم حالات دي نن سبا دا ډېره لویه ستونزه ده په دې کې مونږ ګورو چې کوم تعلیمي ادارې دي پوهنتونونه دي د پښتونخوا خو د ټول پاکستان پوهنتونونه او تعلیمي ادارې ډېر په بد حال کې دي خو د پښتونخوا تعلیمي ادارې او لکه څنګه چې د نور پاکستان سره زموږ نور حالات په بد ښکته دي ډېر په بد حال کې یو په همدغه شانته تعلیمي ادارې بیا هم په بد حال کې دي د پښتونخوا موږ که وګورو په د څو شیان ما وکتل په دې نږدې وخت کې چې زه په پوهنتونونو کې وګرځېده کېناسته د خلکو سره او خپل هم هلته د پښتونخوا پېښور پوهنتون حصه یم نو په هغه کې ما وکتل چې په پوهنتونونو کې د علمي غونډو اجازت نشته مثلا که د سټډي سرکل وګورئ د نور پاکستان په حساب باندې یا په دنیا کې چې چېرته پکار دی هغه شانته په پوهنتونونو کې د سټډي سرکل رواج نشته نه رواج خو تاسو ته پته ده چې څه داسې کارونه وي څه داسې عملیات وي سیستم یو داسې هغه جوړ کړی وي ترتیب جوړ کړی وي چې هغې په وجه سره خلک ډسکریج کېږي خلک زړونه ماتېږي او بیا د دې شي نه بیا کلار شي نو رواج هم په دغسې شانته جوړیږي د سټډي سرکل علمي غونډې ځکه نه کېږي چې دلته یو ورته سازګار ماحول نشته او خلک ډسکریج کېږي څنګه ډسکریج کېږي تاسو ته پته ده که دې ته وګورئ چې د هلکانو او د جینکو په خپل منځ کې پوره دیوالونه ودرېدل شوي دي دیوالونه ودروي او استاد غواړي چې هلک جینکې په کیلومتر یو بل نه لرې وای اوس دې استاد ته هم پته نه لګي ځکه چې د ښځه استاذه چې وي پخوا کې ورسره سره بدی کینی خپل تھاټس به ورسره شیر کوي د دوی سره به په شریکه کورس ډیزاین کوي او بیا هلک جینکې یو بل ته نږدې نه پرېږدي اوس ده ته دا پته نه لګي د دا کریټیکل تھینکینګ مطلب د سیستم دومره پې زورور شوی دی چې د ده نه یې دا د دې سوچ او د دې سوال دا هغه هم وړی دی که نه دا صلاحیت یې هم ختم کړی دی چې دا وایي چې لکه دلته پکې جنډر مسله نشته هلته پکې جنډر مسله شته په ځان یې باور شته چې دوی چې کوم اخلاقیات جوړ کړي دي سو کال نو هغه نه خرابېږي دلته هم هلته د هلک او جینکۍ په شکل کې خرابېږي هلته دوی په یو ځای باندې کار وکړي په یو ځای باندې چې اساینمنټ ولیکي څه تیسیس ولیکي په یو ځای باندې څه ریسرچ پروجیکټ وکړي په یو ځای باندې نو یا څه د لیبارټري پروجیکټ وکړي په یو ځای باندې هلته د ده بیا دا ټول اخلاقیات ټول مذهب ټول هر شی خرابېږي دا د استادانو حل هم دی او بیا سیستم هم غواړي د اډمنسټریشن هم غواړي چې باقاعده داسې نوټسونه جاری کړي چې د هلکانو جینکۍ په منځ کې یو دیوالونه ودروي او بدظني کې بدګمانه کې یو بل نه او بیا چې کوم ډېر په خط طریقه باندې یو بل سره میلاوېدل دي ډېر په بدرنګه شکل کې میلاوېدلو ته واړوي په دې دپاره چې کوم دا ټول سیستم ځان بیا ډېر زورور ثابت کړی دی دپاره یې څه کړي سیکیورټایزیشن یې کړی او دا سیکیورټایزیشن کې که تاسو کتلي وي په سوونو پولیس او په ځینې ځایونو کې رینجرز او ځینې ځایونو کې اف سی د بلوچستان حال چې وګورئ که نه بیا اف سی ښکاري په دې پوهنتونونو کې دا پولیس چې کم دي دا فوجیان چې کم په پوهنتونونو کې دي چې کم سیکیورټایز شوي دي خطرې ورته جوړه کړې ده نو دا بیا داسې کوي چې دا یو چک هم وي او د سیستم طرف نه یو ګارنټي وي خلکو ته ښیي چې مطلب اوس تاسو د سیستم خلاف بغاوت مه کوئ د اډمنسټریشن خلاف بغاوت مه کوئ د وی سی خلاف بغاوت مه کوئ ځکه چې دلته ډېره زیاته خطره ده دلته پولیس هم دي بیا راځي پولیس اسلامیه کالج هغه ویډیو ډېره خواره شوله چې کوم پولیس لتې ورکولې سټوډنټ ته داسې ته څه وایي چې دا پولیس چېرته ایګو هټ شوې ده چېرته ایګو یې خراب شوې ده چېرته بیا دته غوسه ورغلې ده داسې سپونټینیس یو غږ جوړ شوی دی او بیا به پولیس هلک ته لته ورکړي نه دا پوره شعور دی دا د سیستم د اډمنسټریشن د ریاست او د هر شي دا ټول شعور دی
پولیس ولته منتقل شوی چې بیا هلک ته هلته ورکولې سټوډنټ ته هلته ورکولې. اوس دغه بغیر به څه ضرورت نه دغه پولیس بیا په د کالجونو مخې ته ولاړ وي، په کالجونو کې هم ولاړ دي. او بیا که تاسو وګورئ په دې کې په سیاست او په مکالمه باندې مکمله پابندي ده. او دا پابندي چې ده دا تاسو ته د علمي غونډې خبره وکړله که نه، نو دا سیاست علمي غونډې ته لاره جوړوي او علمي غونډې سیاست ته لاره جوړوي. نو په دواړو یې پابندي کړې ده. که یو شی ته هم پکې اجازت وای، یو شی هم انکریج کېدی، یو شی هم لارې ورته ازادېدی، د بل شي ته به خامخا لارې ازادېدلی. بیا د دې سره سره بیا به سیکیورټایزیشن هم لاره نیول کېدلی، که سیاست ته مکالمه ته او علمي غونډې ته اجازت وای، یا الګ جنکې ته په شریکه د کار کولو اجازت وای. نو دا ټول شین یو بل سره ډیر تړلي دي. نو دا مطلب داسې نه دي چې چرته مونږ الکو جنکو په شکل کې کوم خبره کوو په هغه صورت کې، نو دلته مونږ دا نه شو ویلی چې دا صرف مذهب ته د دې نه خطره ده. نه، مذهب از ټول استعمالیږي. یا چرته اخلاقیاتو ته خطره ده، نه، اخلاقیات از ټول استعمالیږي دلته چې د ټول شي لارې سره کې. ښه، اوس دلته یو بل په سوال کولو اجازت مطلب سوال کولو پابندي ده. که تاسو وګورئ ښه سټوډنټان کم وي چې بس نوټس لیکي، لیکچر یې ځان سره نوټ کوي او لیکي او ښه نمبر یې اخلي. چې کم طالب علمان سوال کوي، کم طالب علمان د استاد سره بحثونه کوي، دا بیا رټل کېږي، دا بیا کنځل کېږي، بد رد ولته ویل کېږي. نو که چېرته داسې ووایي چې مطلب په دې کلاس کې تاسو اکثر لیدلي په دې هوټلونو کې عجیبه غوندې یوه فقره لیکلي سیاسی گفتگو سے پرهیز کریں، نه دی؟ نو دوی دلته خو دا ویلی نشي چې په کلاس بهر ته لیکلی یا په نوټس بورډ یې لیکلی چې د سوال کولو اجازت نشته سټوډنټ ته. دا خو نشي لیکلی. دا خو ډیر بدل سټیج دا به وویني په یو څو وخت کې، که دا په دغسې رفتار باندې دا ټول اپریشن روان و، دا به هم وویني چې چېرته په هغه باندې لیکلي. خو دوی څه کوي؟ ډسکریج کوي. هغه خلک بد ګڼل کېږي چې کم بحث کوي د استاد سره. بحث خو د په یو خاص وجه دپاره کوي چې د دې نه علم تخلیق وشي، یو نوې خبره مخې ته راشي. خو دا دوی د ډسکریج کوي. بیا که تاسو وګورئ هلته داسې استادان کېنولي دي په د مختلفو یونیورسټیانو کې چې دا استادان د هلکانو ته د فوجیانو چې کوم افسران دي په مختلف عهدو باندې دي، هغې ته یې لاره ورته جوړوي، هغې سره میلاووي. په پېښور یونیورسټي کې خو باقاعده بیا ورسره تلل به هلته د فوجیانو خواله، هلته لیکچرې ته بیا کېنول، عجیبه لیکچرې وي. بیا فوجیان راځي یونیورسټیانو کې لیکچرې ورکوي، او دا یو سلسله روانه ده. او هغه غایې کارلي کم مایند سیټ دی چې دا کم دغه استادان دي، دغه استادان دي چې یو خو د قامي سوچ، قامي سیاست ته ډېر په سپکه ګوري. بل هغه چې جماعتیان وي، خو جماعتیان هم په سپکه ګوري ورته که نه د قام سوال ته. بیا د پی ټي آی هم لکه پکې هغه وګوره. بل چې مذهبي سوچ لري، نو دغه هغه استادان دي چې د سیسټم د ایډمنسټریشن د دې هر شي ډېر زیات بیا مطلب ملاتړ کوي، بلکې دا یې همکار دي، د دوی دا د کولابریټر وي، دا کار د نه اخلي که نه، د دوی هم پکې کار رواني. لکه جماعتیان د خپل ډامیننس، خپل اگزیسټنس په دې ساتلی دی چې د ریاست او د اپریشن او د ټول سپریشن د ټول نظام چې دی، د جبر چې کوم نظام دی، د دې ملګرتیا کوي، همکاري کوي. نو په دې کې د وجود هم ساتلی، نور خو د دوی سره څه پروګرام نشته، خو په دې باندې وجود ساتلی، په دوی باندې خپل اگزیسټنس ساتلی، خپل په دې باندې بیا خپل پالیټکس یې ساتلی، که پالیټکس ورته وایو مونږ. بیا دې که تاسو وګورئ چې ډېر په شعوري توګه باندې دا یو شی ما نوټ کا، چونکې زه خپل هم استاد پاتې شوی یم، لږ وخت لپاره پاتې شوی یم، خو استاد پاتې شوی یم د پېښور یونیورسټي. ما دا هم دلیده چې ډېر په شعوري توګه باندې د هراسمنټ یو سلسله ده. نو دا هراسمنټ بیا داسې ښکاري چې د دې په وجه سره ډېر یو څه ډسکریج کول غواړي. نو هغه څه دي، هغه مې تاسو ته د پاسه وویل چې لکه دوی ته د خطره جوړېدی شي، هغه ټول
د دې په وجه سره بیا د جنکې تعداد، بیا هایر ایجوکیشن ته د جنکو تعداد، دا ټول شین په ایسارول غواړي. ښځه د معاشرې نه، د تعلیم نه، د پرمختګ نه، د دې کامي سوال نه، د دې نه ډېر لرې ایستل غواړي، د سیاست نه د ډېر لرې ایستل غواړي. دا وایي چې بس په یو کور کې بنده وای. نو دا هم ما تاسو ته ووایي چې دا کم سوچ کیدی شي. دا یو څو خلک مې چې درته یاد کړل. بیا که تاسو وګورئ د کالجونو، د یونیورسټو د نشې کاروبار چې دومره پکې زیات شو، دا هم ډېره لویه ستونزه ده. او دا ستونزه دا داسې هم نه ده چې چېرته یو سړی دی په خپله نشه کوي نو دا ووایي چې راځه زه کاروبار هم شروع کړو، روپۍ به هم نه. دا داسې نه ده. دا یو په منظم پلانینګ باندې شوی دی او په دې باندې ډېر خلک پوه دي. ما یو کار کړی و د UNODC سره، په دې کې ما ته دا معلومه شول خلکو ډېره زیاته په کلاو راته وویل چې زمونږ د ریاست چې کومې ادارې دي په دې باندې بالکل چې په دې منشیات باندې کار کوي، په دې کې بالکل زمونږ باور نشته. ولې هم نشته چې د خلکو راته وویل چې مونږ دا شک ګڼو، مونږ دا سوچ زمونږ دی چې کېدای شي دا نشي هم دوی خوروي او بیا په دې باندې اپریشنونه هم کوي. نو دا د خلکو رایې ته ما لکه د پېښور ویلي او د سوات د دیر د ټولو خلکو سره په دې باندې خبرې وکړلې. ما یو ریسرچ سټډي وکړله په دې باندې، نو د خلکو دغه رایه راغله مخې ته. اوس که تاسو وګورئ چې دا کم خلک ما تاسو ته یاد کړل چې کمباینډ سیټ خلک، په دې کې اوس د ویسیز وګورئ، ویسیګان وګورئ، که د پېښور پوهنتون یا د نورو دا د دې مایند سیټ خلک دي چې کوم ما تاسو ته یاد کړل. او بیا په خاصه توګه باندې جماعتیان دي او جرنیلان دي، مطلب ریټایر چې کوم جرنیلان دي، ریټایر فوجي چې کوم هغه دي افسران دي، دغه په پوهنتونونو کې اچولي دي. ځکه چې بیا دا ټول شی امپلیمنټ کولو کې بیا ډېره اسانتیا وي، هېڅ قسم رکاوټ نه راځي، په هېڅ شي باندې زړه نه بدېږي، هېڅ شي باندې خوا نه بدېږي. نو دا زه وایم چې زمونږ چې کومې د نورې ستونزې دي د ترهګرۍ او د بل شي بیا زمونږ د معیشت، زمونږ د وسایلو غلا کول، مختلف چې کوم ایشوز دي، زمونږ د سیاست چې کوم ایشوز دي، په دې کې په دې ستونزو کې دا د پوهنتونونو ستونزه هم ډېره لویه ده. اوس په دې وخت کې د پښتونخوا تر ټولو نه غټه پوهنتون پېښور پوهنتون په ډېر شدید کرایسس کې ده چې ټولې خبرې ما وکړلې دا په دې کې ښکاري. او بیا چې په کم ځای کې د هلک جنکو باندې پابندۍ او دا ټولې خبرې دي. بیا خو د ګومل یونیورسټي چې کوم نوټس و دا په سوشل میډیا ډېر خور شو چې پاکې دا ویلي چې د کلاس نه بهر ته به چېرته هلک جنکۍ یو بل ته سلام هم نه کوي، ډېر لرې به یو بل نه ګرځي. نو دا هم ډېر زیات خور شه. بیا دلته په دې پښتونخوا کې په نورو یونیورسټي کې دا نوټس ډېر پخوا پېښور یونیورسټي پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ کې دا نوټس په سوشل میډیا ډېر خور شوی و، دا ډېرې خبرې مخې ته راغلې دي. نو دا ډېره لویه ستونزه ده، زه یې ډېره لویه ستونزه ګڼم او زه غواړم چې د ټولو خلکو دې طرف ته توجه هم راوګرځي.